په دې وروستیو کې په کابل کې د ژوند ژغورنې ملي غورځنګ لخوا د افغانستان د وینې ملي بانک سره همکاري ډیره کړې ده. وینه ورکړئ ژوند وژغورئ تر شعار لاندې د ژوند ژغورنې ملي غورځنګ شاوخوا 4 کاله مخکې جوړ شوی چې د رضاکارانو شمېر یې شاوخوا 10,000 ته رسیږي چې د اړتیا پر مهال په هر ځای کې چې ورته اړتیا وي حاضریږي. دوی د وینې ورکولو او اخیستلو په برخه کې له دولت او عام وګړو سره همکاري کوي. د ژوند ژغورنې ملي غورځنګ چې یو خیریه کار ده د الله د رضا لپاره یو کار شروع کړی ده چې هغه د خلکو ژوند ژغورل دي چې دا کسان چې دي زمونږ چې مستقیم مونږ ورسره په اړیکه کې یو او دغه اهل ځل دپاره کار کوو تر څو د یو ورور مشکل حل شي. 15 کسان او هغه څوک چې د الله پر رضا باندې وینه ورکوي موږ سره ثبت او راجستر دي هغوی 10,000 کسانو نه هم اوښتي. د ژوند ژغورنې ملي غورځنګ د افغانستان ملي د وینې بانک سره په هماهنګۍ موږ دغه ټولې برنامې مخته وړو. دا بیا په پلازمینه کابل کې د روغتیا وزارت اړوند د وینې ملي بانک دی. دې ځای ته د ورځې په لسګونه خلک په رضاکارانه توګه وینه ورکوي چې بانک بیا په ویډیا توګه نورو هیوادوالو سره شریکوي. د یاد بانک د مسؤلینو په خبره چې دوی ته هره ورځ په لسهاو وګړي د وینې اخیستو لپاره مراجعه کوي. د یاد بانک اساسي دنده د وینې اخیستل، ساتل او توزیع کول دي. موږ هغه مریضان لرو چې هغه دوامدار وینې ته ضرورت لري، لکه تلاسیمیا مریضان دي یا د هیموفیلیا مریضان دي چې هغه د وینې د اجزاو ته پلازما ته او کرایوپرسپیټي ته ضرورت لري. نو دا زموږ دوامدار مریضان دي. دوامدار ناروغان د تلاسیمیا او د هیموفیلیا 40 نه تر 60 مریضان د ورځې د وینې ملي بانک ته مراجعه کوي او دیو ته وینه تطبیقي. ژوند ژغورنې کم ملګري یا بنسټ یا ټیم چې دا خدمات وړاندې کوي دا د وینې د ملي بانک یو قوي بازو دی. یاد بانک ته راغلي رضاکاران وایي خوشحاله دي چې دلته خپله وینه ورکوي تر څو د نورو هیوادوالو ژوند وژغوري. خو دوی له روغتیا وزارت غواړي چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی وکړي تر څو لا ډیر خلک راشي او وینه ورکړي. دلته د موږ یو وطن ده چې زوی لږ مریض و، د هغه لپاره یو 250 سیسي خون ورکوم. ورا ښه احساس لرو یو چاته د موږ یو خیر ورسیږي. دا ښه ده. زما 2 ماشومان په 6 میاشتنۍ کې په تلسیما ناروغۍ اخته دي. اوس یو 10 کلن بل 2.5 کلن دی. هره میاشت ورته وینه تطبیقوم. د وینې ملي بانک د مسؤلینو د کور ودان وي زما سره ډیره همکاري کړې او لا یې هم کوي. بلخوا بیا روغتیا وزارت د ټولو همکارو بنسټونو له همکارۍ هرکلی کوي او وایي چې لا هم په ټول هیواد کې شاوخوا 400 وګړو ته د وینې اړتیا ده. د دوی په خبره په ځینو پلانونو کار روان کړی تر څو له مخې یې وکړی شي د عامه پوهاوي ترڅنګ د وینې راټولولو لپاره مثبت تمام شي. د عموم کې د مخکې څخه د ناروغانو هغه تقاضا کمه شوې ده، خو بیا هم دلته اړتیا لیدل کېږي چې موږ په افغانستان کې د 4,000 څخه پورې تلسیمیا ناروغان لرو. همداسې نسوي ولادي واقعاتو کې، همداسې په جراحي واقعاتو کې وینې ته اړتیا پیدا کېږي. نو اړتیا دلته دا لیدل کېږي چې دوامدار شکل سره زموږ ځوانان وینه ورکړي تر څو د بانکونو هغه کوم ضرورت چې دغه پوره شي. په دغه برخه کې خو 2 ډوله خلک مسؤل دي. یو د عامه روغتیا وزارت او دغه ترڅنګ د ټولنې مخور خلک یا هغه خلک چې ټولنیز فعالان دي. د دې ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت موږ چې کله وخت په وخت د رسنیو څخه معلومات شریکو، مرکې کوو. هدف مو همدا وي چې خپل هیوادوال ته د وینې ورکړې په اړه باندې کافي معلومات ورکړو تر څو هغه سوء تفاهم چې دوی په ذهنونو کې موجود دغه ختم شي. په افغانستان کې به داسې هیڅ ځوان پاتې نشي چې هغه د وینې ورکړې څخه ویره ولري. د یادونې وړ ده چې لا هم په افغانستان کې د وینې راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی چې له امله یې وخت نا وخت خلک د وینې اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.